سلامونه او نیکی هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو د داسې مسایلو باندې څرخیږي چې تاسو کولی شئ خپل ورځني ژوند کې ترېنه ګټه واخلئ. د یو سالم ژوند د درلودلو لپاره او د خپل د ورځني چارو د مخته وړلو لپاره اړین دي چې تاسو یو صحي او سالم او جوړ وجود او بدن ولرئ. که چیرې موږ روغ او جوړ سالم وجود ونه لرو نو موږ نشو کولی چې خپلې ورځنۍ چارې سمې مخته یوسو. نو د دې لپاره چې موږ خپلې ورځنۍ چارې منظمې او په نارمل توګه سره مخې ته یوسو نو اړینه ده چې د خپل د بدن روغتیا ته هم پام وساتو. نو د دې لپاره چې موږ خپلې ورځنۍ چارې ډېرې منظمې او په روغتیا سره مخې ته یوسو نو ځینې ټکي باید په خپل ژوند کې اضافه کړو. که چیرې موږ منفي ټکي او اغېزې په خپل ژوند کې لرو نو هغه باید د مثبت انګیزې او د مثبتو تاثیراتو ځای ورکړو. نو د دې لپاره موږ لومړنی قدم چې مخې ته یوسو باید خپل د وجود سیستم ایمني یا د امیون سیستم ته ډیره پاملرنه وکړو. نو راځئ د دې لپاره چې یو روغ او رمټ دفاعي سیستم ولرو نو دا ټکي چې زه تاسو ته نن یادونه کوم هغه په مد نظر کې ونیسو. مخکې له دې نه چې لارې چارې تاسو سره شریکې کړم چې امیون سیستم څرنګه قوي کړو نو لومړی راځئ چې پوه شو چې امیون سیستم یا د موږ د بدن دفاعي سیستم څرنګه یو سیستم دی. دفاعي سیستم د موږ په ورځني ژوند کې رول یې د ټولو مکروبونو او د هغه ناوړه هوا او هر څه ناوړه عفونتونه چې د موږ په شاوخوا کې وجود لري د هغې په مقابل کې زموږ په وجود کې الله تعالی داسې اعضاوې او دفاعي سیستم جوړ کړی دی چې د هغې په مرسته موږ کولی شو د هغې په مقابل کې مبارزه وکړو. دفاعي سیستم د موږ د بدن په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای شوي دي چې نه پرېږدي مکروبونه او ناوړه عفونتونه زموږ بدن ته داخل شي، لکه د موږ په غوږونو کې، په پزه کې، خوله کې، سترګو کې او همدارنګه مهمترین دفاعي سیستم د موږ د بدن جلد دی چې یا پوستکی چې نه پرېږدي عفونتونه او مکروبونه په اسانۍ سره زموږ بدن ته داخل شي. نو کومې لارې چارې چې موږ باید استفاده کړو تر څو چې خپل دفاعي سیستم د بدن چې ډېر یو اړین د سیستم دی د موږ په بدن کې نو لومړنۍ لاره چاره چې موږ باید مد نظر ونیسو هغه د موږ تغذیوي رژیم دی که په ورځنۍ لارو چارو کې موږ د هغې نه ډېره ګټه اخلو او د هغې نه انرژي اخلو نو موږ کولی شو ډېره په اسانۍ سره خپل رژیم غذایي وساتو، لکه د سبو نه ګټه اخیستنه، د نورو لبنیاتو څخه ګټه اخیستنه چې دا ډېر په اسانۍ سره لاسته راځي، د ترکاریو څخه ګټه اخیستنه چې دا ټول د ویټامین ای، ویټامین سی، ویټامین بي 12 د ټولو ویټامینونو درلودونکي دي او ډېرې په اسانۍ سره یې هم کولی شو چې موږ په خپل ورځني تغذیوي برنامو کې اضافه کړو. دوهمه لاره چې موږ باید په مد نظر کې ونیسو هغه د موږ د ورځني سترس یا د ډپریشن کنټرول دی. سترس د موږ په بدن کې د کورتیزول د هورمون په ډېر تولید یا د افراز سره ډېرېږي او همدارنګه که چیرې موږ خپل د سترس مخه ونه نیسو او د کورتیزول ډېر هورمون افراز شي نو هغه کیدای شي چې ډېر عمیق او ډیپ ډپریشن ته هم موږ یوسي. د مناسب خوب درلودل هم کولی شي چې د موږ دفاعي سیستم ډېر ګټمن وي ورته، لکه څرنګه چې موږ باید د خوب په وخت کې کوم مناسب عادتونه چې باید اضافه کړو په خپل ورځني ژوند کې هغه ډېر مهم دي. لکه مخکې له خوب نه موږ باید د تخنیکي وسایلو څخه لرې اوسو او همدارنګه د ځای مناسب والی هم ډېر اړین دی د خوب په منظم خوب درلودلو کې او د 7 ساعتو خوب ډېر اړین دی چې موږ باید په 24 ساعتو کې ولرو. خوب خپله 3 سټیجه لري چې د هغې لومړنی سټیج کې موږ فقط آمادګي دې ته نیسو چې تر څو موږ خوب وکړی شو او بل دوهم سټیج دی چې په هغې کې موږ خپل ټول سترس او ورځني کوم تشویشونه چې لرو هغه د خپل ذهن کې راګرځوو او هغه باید لرې کړو او دریم سټیج دی هغه د شپې په دریمه حصه کې منځته راځي او دا د خوب ډېر مهم وخت دی چې په همدې وخت کې یوازې د خوب وخت حسابیږي. نو ځکه د 7 ساعتونو خوب یوازې د خوب آمادګي ده او موږ 3 سټیجه د خوبونه هغه طی کوو او یوازې دریم سټیج موږ کولی شو چې خپل وجود بیا ورځني چارو ته آماده کړو چې دا دریم سټیج ډیپ سلیپ دی چې دا باید ډېر مهم او اړین دی او په دې وخت کې موږ باید هیڅ نوع تشوشات او اختلالات پرې نه ږدو تر څو چې د موږ خوب خراب کړي او همدارنګه د ښه دفاعي سیستم د درلودلو په خاطر موږ باید الکول، دخانیات استفاده نه کړو او همدارنګه یو ډېر عام شی چې موږ
هغه سګرټ څکول دي چې هغه ډیر په عامه توګه حسابېږي او تقریبا بې ضرره حسابېږي، مګر هغه ډیر ضرر لري او د ټولو بنیا همدارنګه سګرټ څکول دي چې هغه باید زر تر زره ترک کړي شي، کنه نورو مرضونو ته هم انکشاف ورکوي. او آخرینی قدم چې موږ باید یو ښه سیستم دفاعي لپاره ولرو نو هغه د منظم ورزش کول دي چې حد اقل باید په اونۍ کې 3 ځله موږ ورزش منظم تمرینات ولرو. دا و د نننۍ ویډیو محتویات. هیله لرم چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. تر بیا الله مو مل شه.